قدرمنو عزتمنو دا څو ورځې کیږي چې د پرلت مشران د کمیټې چې کوم مسانیتي کمیټې ده چې د ښار د غریبانو لپاره چانده کړې ده په هغه پسې رنګارنګه خبرې کوي او رنګارنګه خپل د خشم اظهار کوي. دغسې پر میډیا باندې هم خلک پوسټونه کوي چې دونې چانده یې کړې دونې پیسې ټولې کړي دي څه سلو غږ یې ورک دي څوک یې پر خپلوانو لګوي څوک وایي څنګه څوک وایي څنګه. نو موږ هم د هغه یو حصه یو په کار دا ده چې د دا خبرې څه وضاحت درته وکړو. اول خو دا مصالحتي کمیټې کې چې کم مشران دي کم معززین دي دا هر یو خپل ځان ته سرمایه لري دا د بل پیسو ته هېڅ ضرورت نه لري. دویمه خبره دا ده دا موږ و دې ته وهڅول چې تاسې د دې غریبانو دپاره چې 3 میاشتې کېږي دوکانونه بند دي رکشې بند دي ګاډیانې بندې دي او دا خلک په پرلت کې ناست دي بېروزګاره دي د دغه غریبانو دپاره یو اجتماعي څه بندوبست وسي چې په ټوله ښار باندې ورسېږي. دی دا خدشه ښکاره کړله چې بیا به په موږ پسې خلک خبرې کوي او دا موږ نسو برداشتولی خو موږ ورته وویل چې الله به پر دې دوی ته ثواب او بدله درکړي. دویمه خبره چې څومره چانده سوې ده خلک رنګارنګه خبرې کوي په دونې ولاکه سوې ده لکه په دا میډیا چې خلک وایي دا هر مثلا په کاپي کې دا ټول چانده چې 15,000 روپۍ چا ورکړي دي هغه هم لیکلي دي چې کروڑ روپۍ چا ورکړي دي هغه هم لیکلي دي. دا به ټول ښکاره سي یوه هم نه پټېږي. او درېیمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې دا ولې تقسیم سوي نه دي پر دې باندې موږ مشورې وکړو. یعنی چې څومره ښار دی څومره مثلا د دې دپاره د وړو د غوړیو د دې ضرورت دی هغومره په دې ښار کې وجود نه لري. نو کمیټې والا دا مشوره وکړله چې ولې موږ د لاهور څخه دا نه راوغواړو چې دا ټوله موږ ته ارزان هم پرېږدي. اوس ګوره چې په چمن کې رانسې دا چې ته په 100,000 رسې او ته چې د لاهور راغواړې بیا په خلکو باندې یا د بله ځای راغواړې هلته خرید کوې بیا به دا په 25,000 کورو رسي په 10,000 کورو به رسي. نو د دغه ګټې په خاطر دغه کیسه یې څه ځنډول سوې ده انشاءالله ژر د ژره به دا تقسیم شروع سي. او تقسیم پر دې موږ ډېرې مشورې وکړې چې په څه طریقه به وي دا به د پیسو په شکل کې نه وي ځکه پیسې دا ورکېږي پیسې داسې دي چې دا هغه اقداره ته نه رسېږي. اوس سړي ته یې ورکړې کور ته شی نه راوړي او پیسې په خپله وکړي څوک موبایل پرانیسي څوک څنګه څوک څنګه. نو موږ دا فیصله وکړه چې په دې به وړه غوړي برا مثلا داسې دا شیان به پرانیسو او دا ټوله به دنیا ته ښکاره کوو چې دومره موږ ته جمع سوي دي او دا دې د دومره سودا سي. او بله خبره دا چې دا پرلت والا مشران دا وایي چې موږ ته دا پیسې راکړي یا موږ پرلت پوروړي دي او قرضدار. بالکل دا پرلت پر دې ښار حق لري دا پرلت د دې ښار دپاره ناست دی دا د دې غریبانو دپاره ناست دی دا بالکل موږ دا وایي چې دا حق لري او موږ پر دې باندې خبرې هم کړي. خو دلته خبره دا ده چې دغه خلکو د زکات پیسې ورکړي او زکات کې یو سړی خود مختاري نشي کولی چې ما ته یو چا زکات راکړي د یو مخصوص چا دپاره زه نشم کولی چې دا وغیر ته ورکړي. خو د هغه پرلت والا دي د مولایانو څخه فتوا راوړي دا پیسې به بیا پرلت والا ته. خو به هر حال دا ټوله وکیلان دي دا وکیل دومره اختیارمن نه دی چې هغه دا پیسې چې خلکو په کم نیت ورکړي دي یا د کم څه دپاره ورکړي دي دا په غیر کې استعمال کړي. او دا پرلت کې چې کوم غریبان ناست دي دا خامخا په یو کلي کې راځي. ګورې موږ په دې کې دا فیصله هم کړې ده چې دا فنډ یا دا پیسې به پر ذاتي خلکو نه تقسیمېږي دا پیسې به پر سیاست باندې نه تقسیمېږي دا پیسې به پر قومپرستي نه تقسیمېږي. یعنی ما خپله دا ورته وویله دغه کمیټې ته چې یعنې داسې یو طریقه سته چې مثلا ما ته یو لسو کسانو ویلي دي چې زه ته در وشنتي یې ورکړم دا یو اختیار نه لري دا ټوله یو اجتماعي فیصله به نو هغه دا په سختي سره راتلله چې نه
نو ستا سره چې رابطه کړې یو د یو کلي دی بل د بل کلي بل د بل کلي دا نه دي د هر کلي په مرکز کې چې کوم مسجدونه لیکل سوي دي د دغه مسجدو سره رابطې کوو د مولایانو سره یا هغه د کلي د مشر سره چې په دا کلي کې کم غریبان دي کم مسکینان دي هغه ټول د په برلت کې چې ناس دا خو د یو کلي دي دا خو نه چې دا د کلي نه دي نو دا ټول ته به موږ ان شاء الله چې څومره وست توان وي دا به ورسو و موږ چې کومه تخمینه یا کم اندازه لګولې وله هغومره کومک دې خلکو نه دی کړی ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو چې دا د هر غریب پرې ورسو او دا ضروري نه ده چې اوس نو بس نور چاندا بنئ نه دا خلک چې دا تقسیمېدل وویني امید ستا چې اغاز موږ ډېر غټه غټه ورته تمه وله په هغو هېڅ نه دي کړي یعنې هغه که وغواړي دا ټول ښار یوازې چلولی سي لیکن څه یې نه دي کړي نو موږ دا کوشش کوو چې د هغو سیم راواخو و ټوله ښار ته موږ دغه شان ور ورسوو دوی په شخصي کې رابطې کې یو عزت داسې بل عزت داسې نه هېڅوک په رابطه باندې یو د کمیټې رکن هم تا ته شی نشي درکول دا به په کلي ګرځي په کورو به ګرځي دا به غریبان معلوموي مسکینان به معلوموي بیا به هغه ته یو پرچي ورکوي چې کوم ځای کې راشن پروت دی هغه به خپل راشن وصولوي او د دې پرلت مشرانو ته زه دا خاص کوم چې ګورئ تاسې پر سټیج باندې ناست یاست واقعي ستړي یاست ستاسې د ستړیا او ستاسې د جذبې موږ ته قدر شته لیکن د دې دا مطلب والله که دی چې پر خوله څه درلو هغه به وایي که نه مشر ګوره معلم ګوره مسپینږیری ګوره بس چې میک دې مخ ته ونیوي بس چې څه دې وویل هغه دې وویله باید دی لږ احتیاط وکول سي د ټولو د طرفه سه نو بیا به دا ښار د انتشار سبب نه ګرځي